تاسو له خبر درکو د اسلام آباد پیمز هسپتال ملازمینو احتجاج په یو کم 50مه ورځ هم روان دی. دوی د حکومت نه د MTI ایکټ په واپس اخیستلو مطالبه کوي. احتجاج کوونکي ډاکټرانو وینا ده چې د دوی کرونا وبا صورتحال کې سخته ډیوټي ترسره کړې ده، ولې حکومت ورته بدل کې MTI ایکټ راوړی دی. تفصیل معلومات د خپل همکار الله نور وزیر نه. جی الله نور وزیر تفصیلات راکې پرېړه. جی بالکل نور د پیمز ملازمینو چې کوم احتجاج دا په یو کم 15مه ورځ ته داخل شوی دی. په دې کې د پیمز ملازمین چې کوم ډاکټران دي، نرسز دي، پیرامیډیکل سټاف دي، د روزانه په بنیاد باندې دوی خپل احتجاج کوي. دوی د پارلیمنت هاوس مخې ته هم د نېشنل پریس کلب اسلام آباد مخې ته هم خپل احتجاجونه ریکارډ کړي دي. خو تر اوسه پورې چې کوم د دوی مسله ده MTI آرډیننس ایکټ خلاف دوی احتجاج کوي. دغه فیصله حکومت تر اوسه پورې واپس نه ده اخیستې او نه د دوی سره حکومت تر اوسه پورې څه مذاکرات کړي دي. دوی صرف دغه یو مطالبه ده چې MTI ایکټ آرډیننس چې کوم دی دغه فیصله د حکومت واپس والی او دوی دا هم تور لګوي چې د دې د وجه نه 4200 چې کوم عمله ده د پیمز هسپتال هغه هم فارغه کړې شوې ده. او دې نه علاوه چې کوم د دوی احتجاج دی نن په یو کم 15مه ورځ کې داخل شوی دی او د نن چې کوم د سره مختلفو سیاسي پارټیو چې کوم مشران دي هغوی هم په احتجاج کې شرکت کړی دی. او نن هم چې کوم د سینټ ډیپټي چیرمن سلیم منډویوالا صاحب دی هغه هم په احتجاج کې باقاعده شرکت کړی دی او دا هدایات هم ورته جاری کړي دي چې تاسو مسله به حل کیږي. خو ماته د MTI ایکټ آرډیننس هیڅ قسمه داسې معلومات نشته. او تاسو چې کوم احتجاج دی دغه بالکل مطلب پکار ده چې حکومت تاسو چې کومه مسلې دي دا حل کړي. او په دې کې چې کوم د دوی چې کوم صدر دی ډاکټر اسفندیار د پیمز هسپتال ملازمینو هغه هم ویل دي چې کوم ملازمین دي د MTI ایکټ آرډیننس په وجه باندې چې کوم بهر نه خلک راځي، مریضان راځي، نو په دې نه به باقاعده هسپتال چې کومه انتظامیه ده هغه به فیسونه وصولوي چې په دې کې به یو حصه چې کوم هلته د هسپتال انتظامیه ده او یو حصه چې کوم ډاکټران دي دې ته به میلاویږي. او د نه علاوه چې کوم مختلفو سیاسي جماعتونه دي مشران دي هغوی هم باقاعده د دوی سره اظهار یکجهتي هم کړې ده. او نن هم چې کوم سلیم منډویوالا صاحب چیرمن سینټ دی هغه باقاعده دوی ته دا هم ویل چې تاسو د پارلیمنت مخې ته احتجاج کولی شئ که د تاسو مسله حل کېږي نه. او د نه علاوه چې کوم اوس د دوی په سخته یخنۍ کې باقاعده چې کوم د دوی احتجاج دی په دې کې چې کوم مختلف صوبې نه تعلق لرونکي ډاکټران او ورسره چې کوم نرسز دي او پیرامیډیکل سټاف دی دوی په احتجاج چې کوم د پیمز هسپتال لاندې په هغه کې دوی احتجاج روان دي. او دوی صرف یو مطالبه ده چې MTI ایکټ آرډیننس واپس واخیستل شي. او دوی دا هم وایي چې په خیبر پښتونخوا کې هم حکومت MTI ایکټ آرډیننس لاګو کړی و چې په هغه کې هلته خلکو ته ډېر زیات نقصان هم ورسېدو او چې کوم MTI ایکټ آرډیننس و هغه هلته کې هم داسې په صحیح ثابت نه شو. نو دلته اسلام آباد کې چې کوم اسلام آباد پیمز ملازمین دي دا بالکل موږ نه منو. دا مطالبه چې کوم حکومت دا د موږ مطالبه د حکومت ومني چې MTI ایکټ آرډیننس کومه فیصله ده دا واپس واخلي. مننه الله نور وزیر. تفصیلات لپاره الله نور وزیر خبرولو. اسلام آباد پیمز هسپتال ملازمینو احتجاج په یو کم 50مه ورځ هم روان دی. دوی د حکومت نه د MTI ایکټ واپس اخیستو مطالبه کوي.